دا خنزیر دی، خنزیر رو دا نجس العین دی. او دا قرآن شریف کی اللہ دا دیر قباحت بیان کرے. دا سپی غوخه بعض حالت کی جائز دا، بعض حالت کی استداری، خود خنزیر غوخه بعض حالاتوں کی ناجائز دا. نجس العین دی دا ولی دا دیو دعا بد صفتون دی چه داغی دا وجه اللہ رب العالمین دی نجس العین کردی دی. پا خنزیر کی یو بد خصلت دا دی، دا علماء ویلی دی چه دی بے حیا دی. او دیر نمبر پا که بد خصلت دا دی چه دی دیر بے غیرت دی. دی بے حیا دی او دی بے غیرت دی. دی دومره بے غیرت دی بعضی زناور وی لکه دا چرگ، دا چرگ پا مخ کی بے دبی دی مافی چه بل چرگ دا چرگی لنشی راکی. او دا خنزیر متعلقه علماء وی خنزیر آگا بے غیرت زناور دی چه دی خپل خزی لنور خنزیران لاولی دا دا که بے غیرتی دا بے حیائی دا او کلی عام بس لگی آئی. نو دا دو بد خصلت دی، یو بے حیائی او یو بے غیرتی. نبی علیہ السلام سیوی دی چه دوی شکلون بسنگ کی گی دا خنزیرانو کی. نو دا شکلون نمراد دا دی چه کم سری دا گانا بجانوری نو دا دا شکل خوبنی بی خود دا دا بخنزیر دا خصلتون بدا کی رازی. نن تا سرونو گوئے بے حیائی سمرہ دا بے غیرتی سمرہ. او خصوصا نو گوئے چه کم سری دا دنبازان دی، دنبازان دا دمان دا خزی او دا اجلاگان دو گوئے دا سمرہ بے غیرت ہے. سری نا پخپل لور وی او نا پخپل خور وی او نا پخپل خزبانی. دارون دا دی گانی دا بجانی دا وجه انسان کے دا بے غیرتی راولی. تاسو خبر نے او سلطان دا سوشل میڈیا دا دی خودیر ارسیزون واضح حقل لار بلگیای خپل لور بگنی خپل لورو نوغلی نالم رتا تاسو طول پی پی ہے بعضی پا دی فیسبوک کو باندشتا خپل لور گنی خپل خزا گنی لگیا بی محفلونو لبزی نو دمان بخپل خاون با سرزی. دا دا بے غیرت انتہا دو کنا دا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبیلی دیوز بے غیرت اوی سوکتے، دیوز بے غیرت سوکتے چه دسر بازار کی خزا روانوی بربندا یعنی مخی کلووی او دل پہ غیرت نو ورزیدہ بے غیرت او دیوز دسر پہ سب کی ملزم نکی او چه تی گاڑے او جامعی دی ولی نمی کری او لستولی دی ولی نمی کری او دا شاقا اسم لکی او دا مخیتم لکی او دا دنیا خلق و تناسی دا دن پا مخ دا جہان بل بے غیرت اشتاو کنیشت دا بے غیرت دی. نو دا خنزیر اگا بے غیرتی اگا صفت پا دقیقانو بجانو والا کی براد اس کو زان بے غیرت اکول غواری او دا بالکل دا یقینی دا چه کم سریگانی اوری زمان دا اللہ پا ذات بانی قسمی دی بے غیرتی دل پا خپل خزا دا خزا پا مارکیٹونو کی گرزی دا پا خپل خزا اس پروالی دیکھے دا بے غیرت اگا صفت راگلی دیکھے دا بے حیائی اگا دا غر آگلی نن خلق سبر بے حیاش دا رسول اللہ مبارک سورلت سوا کالا مکی ویلی دی خلقو نبدا دا خنزیرانو دا خصلتو نبرازی. او بیزو گان کی گی با اس دا بیزو میں بد خصلت دے. دا بیزو بد خصلت سے دے اگر نقالی دا نقالی کئی کنا لگیا دا انسان پشان ولاری او خوراک کئی او نقالی کئی چسو تا تکی غدا کئی دا صفتم زن پا دے خلقو کے راگلی نقال لے دی لگیا دی جاموتے ہو گورا دا خلقو نقالی کئی گیرو تا ہو گورا ویختو تا ہو گورا شکلونو تا ہو گورا او لباس تا ہو گورا خوراک سکاک تا ہو گورا طول خلق دا یورپ دا دقی انگریزانو نا او دا دے اہل محرم نا لگیا دی اگا متاثر شیرو اگا نقالی شروع کرے نورو قسم اخدے دا طول وجہ دا دی گناہو دا وجہ دا دی گانو بجانو دا وجہ خطرناک گناہ دا رولو او نن پاکی ماتا توی سمرا خاص و عام طول پاکی مبتلا دی. نو رسول اللہ مبارک چی سوی دی داگی کہ اس قسم شک نرازی نن کو رولو تاسو زان بے غیرت طور وارے او بے حیا کول وارے لگیا یا اورے ان پہ اللہ خپکی گی ان پہ رسول اللہ خپکی گی او وقت بدا سراشی چی قسم پا خدے زمون دا شکلونا خدے پاک دینے کئی دا سے
او دا به ټول د خنزیرانو په شان شي او دې بزرګانو تخکاری ګورئ شاه عبدالعزیز رحمه الله متعلق لیکي دی ډېر زیات ښکلی نو دی به صرف د جمعې په ورځ راوته نو د علماو له خدای پاک د دې علم په وجه په دې مخ کې یو سره ایښي یو سره ولا په دې مخ کې الله ایښي تاسو ګورئ دا علما که نه د دې مخ نه نورانیت رواني نو د ده دې مخ کتوله به دنیا راتله نو چې دی به د جمعې په ورځ راته نو خلک به داسې لوی قطارونه جوړ کړي او ورته به ولاړ نو یو څو ورځې پس شاه عبدالعزیز رحمه الله چې راځي نو په دې مخ باندې څادر واچو نو مخ یې بیا چاته نه ښکارېده او سر یې ښکته کړو او روان نو شاګردان ورته راجمع شو چې یو جمعې له تاسو روزئ ستاسو د مخ دیدار له دا خلک روزي او بیا هم تاسو مخ پټ کړی وي نو دا خلک وایي چې دا مخ له ښکاره کوه چې موږ مینو او موږ یې مینو دی ورته یې په قلار کښېنی بس چې ما څه وکړل په دې کې ما ته څه مه وایې خو بهر کې شاه عبدالعزیز رحمه الله یې څه چل که شاه عبدالعزیز یې هغه یې مجبوره که نو چې مجبور یې که نو هغه خپل چې کم مشر خلیفه و هغه ته یې ویې راځه نو هغه خپل رومال چې کم د هغه د و هغه یې ورته په سر باندې ور واچو او ورته ویې ځه او ګوره دې خلکو ته چې هغه رومال یې ورته په سر واچو هغ ځای پورې هغه خلیفه ته نو په د جومات په هغې دروازه کې راپرېوته او بېهوشه شو خلکو له لاسونه ومږل چې هوش کې راوي څه چلو شو وایي دا توبې وباسي وایي زما د قسمي چې د دیلي د یو سر نه را روان شو او د دیلي د جامع مسجد پورې راتلم نو چې څومره خلکو ته مې کتل نو یا د خلکو شکلونه بیزوګانو یا خنزیرانو د دې اعمالو په وجه باندې د دوی دا شکلونه په ظاهره خو موږ ته داسې ښکاري خو په باطن کې د دوی ټولې شکلونه د خنزیرانو بیزوګان شي زموږ د ټولې شکلونه داسې شوي دي دا خو د الله هغه پرده ده چې په موږ باندې اچولې ده نو وروڼو خطرناکه ګناه ده ځان ته ساتئ مهرباني وکړئ او ما تا ته ووایي چې نن دومره عامه شوې ده دومره عامه چې په هر ځای کې لګیا دي دا ډمان او دا اجلاګان او دا سیډیګانې او دا امپیتریګانې او لګیا دي د هر کور نه اکثر او دومره عامه شوې ده چې خاص او عام پکې ټول مبتلا دي په یو عام سره ځان بچ کوي نو لګیا دی هر شي سره نن ساز دی او هر شي سره نن باجه ده ته به دګانو نه ځان ساتي خو چې بعضې وخت خبرونه اورې هغې سره هم ګانې او دغه دي نو چې کوشش موږ او تاسو شروع کړو او وعده الله رب العالمین سره وکړه نو انشاءالله وتعالی الله رب العالمین به زموږ په حال باندې رحم وکړي او دغه د بېحیایۍ او دغه به الله رب العالمین ختم کړي او بیا وګورئ تاسو په دې ملکونو کې تاسو وګورئ څومره بد حال دی خو ګورې وروڼو یاد ساتئ اکثر پکې پخوا خو به دا ډمې او دا اجلاګان ډېر اوس کم دي خو بهرحال د ټیپ دا خلک خو زیات تر لګیا دي نو چې کوم ودونو کې وروڼو دا ګانې بجالې کېږي د دې وجې زموږ دا علما وایي چې په کومو ودونو کې دا ګانې بجالې دا ډمان او د اجلاګانې نو خاص خلک د دې روټۍ له نه ځي ګورئ د دې روټۍ له مه ورځئ خاص خلک لکه علما د کلیو مشران دا مه ورځئ چې دوی ته پته ولګي چې د دې شي نه ځان ساتي دوی نه دې ځان ساتي نو په مهرباني وکړئ دې ودونو کې او دغه شان عام په دې موټرو کې او د دې شیز د مکمل توبه وباسئ یعنې خطرناکه ګناه ده الله رب العالمین پې سخت خفه کېږي او د الله د قهر او د دغه لویه ذریعه ده نن ډېره عامه شوې ده د دې د وجې مې درته د دې باندې نن دا یو څو خبرې وکړې بیا بعضې خلک لګیا وي دا قوالي اوري قوالي ورو ګناه ده ستار او منګي نبی علیہ السلام وی باقاعده با حدیث کې دا الفاظ وی ذا الله رب العالمین د غانو بجانو د سيزونو د ماتولو د پر الله را لګلی دا ټولونو دا ستارونو دا منګي الله وی زدي د پر را لګلم چې دا زمات کم یعنی ختم یې کم او ریدل نه منې کول نه چې د سره د دې غمونډو باسم نو دا قوالیانې یا دا بعضې خلک ستارونه وي دا ملنګي شی دی ملنګي څه ته وایي چې الله رب العالمین منع کړې ده ستار به وایي بعضې پکې داسې وي ستار به وایي پکې به نعتونه وایي دا خو وروڼو انتهایي خطرناکه ګناه ده ته د الله او د الله د رسول صفت په ستارونو منګو کې وې دا خو د دې ګانو بجانو نه
خطرناک ګناه دي کې زمونږ دا خلک مبتلا دي. وګوره په دې خپل کلي کې وګوره زبره توخه پس تار کې به لګیا ایرادونه وو. دا دومره خطرناکه ګناه درونو چې دا ته د الله او د الله د رسول هغه نومونه پورې او د الله او د الله د رسول هغه صفت پورې ته ټوکې کې او خلک ورته ناست دي. هغه ظالم مردار خو په دې ګناه کې لګیا دی، خو چې دا کوم ورته ناست دي دا د هغې نه هم سخت په ګناه کې لګیا دی چې ته ورته نه کښېنې دا بدبخته بیا نه وي. دا پکې ملنګي شي دي او دا پکې بزان باندې حلقې بعضې خلک راولي او دا د روح غذا ده. نو ما تاسو ته مخکې ویلي دي چې بلکل د روح غذا ده، دې کې شک نشته. خو دوه قسمه روح دی، یو پلیت روح دی او یو خشته روح دی. د خشته روح غذا څه شي ده؟ هغه د قرآن تلاوت دی، هغه ذکر دی، هغه اذکار دی. او پلیت روح مردار روح د ابو جهل او دا ابي لهب د دوی روحونه چې کوم دي دا مردار روحونه دي. نو د مردار روحونو غذا بالکل هغه ځانه بجانه ده. چې کوم سړي دا ووایي چې دا موسیقي روح کې غذا ہے، د بالکل ټیک ویني د دا روح چې کوم دی دا ګنده دي، مردار دی، پلیت دی. تو ګوره چې کوم سړي نیک عملي په هغه د اواز بدلږي، هغه باندې د قرآن هغه د هغه د روح غذا هغه قرآن ده. نو د دې چیز نه به ځان ساتو انشاءالله، په خپله به هم نه کوو او بل به هم پکې نه مبتلا کوو. بعضې خلک لګیا دي دې داګانې بجانې ډاونلوډ کوي، لګیا دي خلکو ته یې ورچوي. دا ګورې وره چې څومره کسانو ته دا ګناه وررسي چې د هغوی څومره ګناه کېږي چې دا کم سړی یې ورچوي د ده پکې د ټول هغه د ګناه د ده په سر ده. او د دې خرڅول او اخیستل دا د خنزیر غوښې اخیستل او خرڅول دي. خنزیر غوښې اخیستل او خرڅول دي. د ګانو بجانو کاروبار کول دا د خنزیر اخیستل او خرڅول دي. نو دې نه وروڼو ځان ساتئ. په وادونو کې چې نبي علیه السلام کوم شي جایز کړی هغه تمبل دی. او تمبل به هم څوک وایي؟ نابالغه ماشومان چې نابالغه وي، لوی یې نه، نابالغه ماشومانې که دوی تمبل وی او که دوی لګیا دغه کوي سلوبې ټوکې دغه کوي، نو په هغې باندې په ودونو کې نبي علیه السلام د هغې منع نه ده کړې. خو چې دا تا لوی لوی دمسي راوړي او دا ډي جي دي راوړي او په خپل هم لګیا او دا هغه میرې نه دې شروع کړې ده او دا تمامه علاقه دې په لړزان کړې ده، وروڼو دا ګورې انتهایي سخته ګناه ده. نن وګورئ چې زمونږ څومره په موږ په کم حالت کې لګیا یو، د مرګ په حالت کې لګیا یو، وبا خوره شوې ده، هر کور ته لګیا ده، روانه ده، هر سړی په یو اضطراب کې دی، په یو ټینشن کې دی. وروڼو یې رجوع الی الله وکړئ، الله ته ځان نږدې کړئ او د دې څیزونو نه ځان وساتئ. دا انتهایي خطرناکه ګناه ده، د انسان پې بربادي راځي، د انسان پہ وقت پہ ضیاء راځي او الله رب العالمین په دې باندې سخت خفه کیږي. نو دې نه ځان وساتئ او دا څیزونه دا ګانې بجانې توبه به الله توبه سو چې نن نه پس به انشاءالله موږ د دې نه ځان ساتو. ځکه شکلونه هم د پنځه بېغیرته رانه جوړېږي، حیا رانه ځي، بېغیرتي راکې راځي. نو ولې چې ځان بېغیرته کوو او بیا په ځان باندې پرواني او په لور خور باندې پرواني. نو د دې څیزونو نه دا داسې څیزونه دي چې ستا په ذهن کې خو د دې هېڅ اهمیت نشته. وګورې دا انتهایي سخته ګناه ده، ګناه کبیره ده. نو مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله یو دا لیکلي دي چې بعضې څیزونه داسې دي چې خلک ورته ګناه نه وایي، خو دا انتهایي سخته ګناه ده، دا ګناه کبیره ده، دا بغیر د توبې نه الله رب العالمین نه معاف کوي. نو ځان به انشاءالله تعالی په موبایلو کې چې د چا دا ګندونه پراته وي وروڼو نن نه یې لر کې، ګوره نن نه یې لر کې، الله به ډېر زیات خفه کېږي. او بل رسول الله مبارک ویلي دی، وایي کم سړي چې په دنیا کې د ګانې بجانې اواز واورېده، د قیامت په ورځ په جنت کې به الله رب العالمین دله د جنت کم خوندونه او کمې مزې دي الله به یې وله نه ورکوي، الله به یې وله نه ورکوي. نقصانات یې ډېر زیات شوي وو. سړي نه بې غیرته جوړوي، سړي نه بې حیا جوړوي، غوږونه په حق اورېدو نه محرومه کېږي، سترګې د حق لیدو نه محرومه کېږي، ژبه د حق اورېدو نه محرومه کېږي. کم سړی چې دا څیزونه کوي، ذکر به خوند نه ورکوي، تلاوت به خوند نه ورکوي، مونځ به خوند نه ورکوي. او ما تاسو ته ټولو نه لویه خبره ده وکړه چې الله پرې ناراضه کېږي،
الله سبیل دی بذر آیات ترجمه کو بس بیا بس کوما الله وی ومن الناس من یشتری لهو الحدیث سوچ علی خرسی او لګیای لهو الحدیث کې دګانو بجانو دي سيزونو کې او پدی باندې خلق گمراه کوي نو الله رب العالمین اعلان کوي چې زما د طرف د دوی ته دا اعلان دی چې لهم عذاب مهین عذاب به ول ورکوما خدا سے د سپکاوی او د زلالت عذاب به ول ورکوم چې دا سه عذاب به میچاله نی ورکړي خدای پاک ته موږ او تاسو د دین او ساتي او ګشي وی را نه خدای دې را ته معافي وکړي او اندب ان شاء الله دا قصدي په دې جمعات کې توبه واسو چې د خپل وس مطابق به ان شاء الله د دې رضا ساتو چې کوم سړی وي زبط ذات ساتم الله سره وعده کوي چې موږ به ځان ان شاء الله ساتو خدای دې موږ ټول له توفیق راکړي درود شریف وایو